هسې د نباوي صاحب خپل کارګېږه ما سره وسلوب دی هسې ګوښه یم د حالاتو نه خفه نه یم انشاءالله هسې ګوښه یم د حالاتو نه خفه نه یم خو باور وکړئ په حالاتو هم ډاډه نه یم چوپتیا خورا هسې ګوښه یم د حالاتو نه خفه نه یم خو باور وکړئ په حالاتو هم ډاډه نه یم چوپتیا خورا سپوږمۍ رماله له منزل اوړي که داسې پاتې شي حالات خپله په بلا وړي ولس په خوله کوي ګورې داسې حکومت نه جوړېږي ولس په خوله کوي ګورې داسې حکومت نه جوړېږي دا بنیاد کوم دی او په دې عمارت نه جوړېږي څه پرې باور کوي ولس په خوله کوي ګورې داسې حکومت نه جوړېږي دا بنیاد کوم دی او په دې عمارت نه جوړېږي زه بې باوره شم که تاسې د مرچلې خلکو چغې وهم نارې مې نه اورئ دا ولې خلکو ښارو ته راغلی په یو مولوي صاحب ښارو ته راغلی په یو بل باندې موزیر یې وکړ لکه د پسونو مو په خپلو ځانو سویر یې وکړ ښارو ته راغلی په یو بل باندې موزیر یې وکړ لکه د پسونو مو په خپلو ځانو سویر یې وکړ ستاسو جهاد او سرښندنې د همدې لپاره ستاسو جهاد او سرښندنې د همدې لپاره ستاسو شعار او ګلڅنډنې د همدې لپاره ستاسو ارمان وزارتونه او ریاستونه وبس هایلکس موټر د کابل جان پاخه کورونه وبس وا د مودو چیرې ګریوانه سرخوړی یې ولې هېڅ پوره کېږي نه ارمانه سرخوړی یې ولې د بولمخه د ښکلا آینه وښویده که مو له مخه د ښکلا آینه وښویده که مو دا وار د پښو لاندې زینه وښویده ږیره پټکۍ او اسکټ څادر به بیا بدلون واخلي نه به څوک نوم د مسلمان نه د پښتون واخلي له مخه د ښکلا آینه وښویده که مو دا وار د پښو لاندې زینه وښویده ږیره پټکۍ او اسکټ څادر به بیا بدلون واخلي نه به څوک نوم د مسلمان نه د پښتون واخلي وا د ولس په 10 روپیو پالل شویه زویه د ولس په 10 روپیو پالل شویه زویه د کونډې مور په دعاګانو رالوی شویه زویه اوس د حالاتو ترینګلتیا نه ځان په څه وباسئ ما درته ویل چې د تاریخ څخه په ځان وباسئ د حالاتو ترینګلتیا نه ځان په څه وباسئ ما درته ویل چې د تاریخ څخه ځان مه وباسئ منوشي دا لار پړاوونه جګې او کندې لري منو چې دا لار پړاوونه جګې او کندې لري دا هم منو چې ازادي به لوږې او تندې لري دا هم منو چې یرغلګر مو په سرحد تېر کړ دا هم منو چې یرغلګر مو په سرحد تېر کړ دا هم منو چې دا هېواد مو سره بیا او شیر کړ دا هم منو چې ولایتي امپراتورۍ ختمې شوې دا هم منو چې تنظیمي دوکاندارۍ ختمې شوې دا هم منو چې یرغلګر مو په سرحد تېر کړ دا هم منو چې دا هېواد مو سره بیا کوشیر کړ دا هم منو چې ولایتي امپراتورۍ ختمې شوې دا هم منو چې تنظیمي دوکاندارۍ ختمې شوې دا هم منو چې جاسوسي نظام مو ښه جوړ دی دا هم منو چې جاسوسي نظام مو ښه جوړ دی دا هم منو چې نظامي چوپړ مو ښه مور دی خو دا هم منو چې څوک په اسموک دا او څوک په ټپه ولاړ دا هم منو چې اداري سیستم په ټپه ولاړ دا هم منو چې جاسوسي نظام مو ښه جوړ دی دا هم منو چې نظامي چوپړ مو ښه مور دی خو دا هم منو چې څوک په اسموک دا او څوک په ټپه ولاړ دا هم منو چې اداري سیستم په ټپه ولاړ نورې خبرې به پستې وي او رنګینې به وي زما خبرې لږې سختې دي خو سپینې به وي در پاتې شوي دا خالي به ګورئ ولې پالئ در پاتې شوي دا خالي به ګورئ ولې پالئ دومره قوي مسلماني به ګورئ ولې پالئ در پاتې شوي دا خالي به ګورئ ولې پالئ دومره قوي مسلماني به ګورئ ولې پالئ دا روابط او خپلولي به پر شا وتمبوي دا روابط او خپلولي به پر شا وتمبوي ناانصافي
ناندولي بل پرشا وطنبوي وصله په لاس پر اقتصاد یې تر شا ولاړ و وایي اته څلوېښت هېواده یې تر شا ولاړ و لرغه سخت او یو قوي نظام را وپرځېدو ستاسو پر مخ یو ډالري نظام را وپرځېدو وجه یې دا ناانصافي او دا ناانډولي پالل و کار اهل کار ته نه سپارل او قوم ولي پالل و دا ناانصافي او ناانډولي پالل و کار اهل کار ته نه سپارل او قوم ولي پالل و دا به ونه شي چې نارنج ته دې الو وایم دا به ونه شي چې نارنج ته دې الو وایم له ما نه شپ شپ ګورئ نه شي شفتالو وایم دا به ونه شي چې نارنج ته دې الو وایم او له ما نه شپ شپ ګورئ نه شي شفتالو وایم زه په دې پوه شوم چې تر مرګه دا غلبېل نه کېږي زه پر دا پوه شوم چې تر مرګه دا غلبېل نه کېږي او زما او د حالاتو جوړجاړی پر یو خیر نه کېږي هغه متل دی چې شوتل کې د واښه نه کوي ګاونډ چې هر څه کوي ودې کې خو ښه نه کوي هغه متل دی چې شوتل کې د واښه نه کوي ګاونډ چې هر څه کوي ودې کې خو ښه نه کوي له ما نه زړه غواړي ته هم ځان سره زړه راوړه زما د کور د وژلو ته اوبه راوړه چې تا ویلې که په لاس کې دا فرصت راغلو فضل الرحمن ته وایه پورته کې جنت راغلو